په پیل کې د خبرونو سرټکي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ د یوه ښوونیز مرکز څخه د ځوانانو د معین قاري محمد یونس راشد لیدنه، د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 4 کلنه شخړه پای ته رسېدل، او دا چې د چین په یوه ښوونځي کې د یو محصل د جنجال په پایله کې 8 تنه وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د لړم 28مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاري محمد یونس راشد فاریاب ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د ځوانانو له یوه تعلیمي مرکز څخه لیدنه کړې. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې ښاغلی راشد د دې تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال د ځوانانو مهارتونو د پیاوړتیا او د کار بازار ته د چمتووالي لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو ترلاسه کولو اړین بللی. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ 4 کلنه شخړه حل سوه. د دې وزارت په وینا دغه شخړه د دې ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو د شخړو د حل کمیسیون، علماو او قومي مشرانو په هلو ځلو په دوستۍ بدله سوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې د خوست د کرنې ریاست اړوند د غلام خان بندر د نباتي کرنتین مدیریت کارکوونکو له بررسي وروسته له پاکستانه وارد سوي 14 ټنه خرابې وریجې بیرته دغه هیواد ته وګرځول سوې. دغه وزارت زیاتوي چې یادې وریجې په نباتي حشراتو او چنجیو ککړې وي. مننه چې راسره یاست. د خبرونو دوام. د بدخشان اطلاعات او کلتور ریاست د دې ولایت په شکی ولسوالۍ کې د یوې قهوه‌یي ایږې د ښکار په تور د 2 تنو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بدخشان په شکی ولسوالۍ کې 6 تنو یوه قهوه‌یي ایږه ښکار کړې وه او له جسد سره یې یادګاري انځورونه اخیستي وه. او په پای کې د شینهوا خبري اژانس د راپور له مخې تیره ورځ شنبه د چین په ختیځ جیانګسو ولایت کې برید کوونکي د چاقو په ګزارونو سره یو حرفوي ښوونځي کې 8 تنه وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو اعلان کړی چې تورن کس د دې ښوونځي ناکام سوی زده کوونکی و. مننه له تاسو څخه چې زموږ سره ملګري یاست. د افغانستان د تازه مستندونو، علمي او ټولنیزو مطالبو او جالب راپورونو ته د لاسرسي لپاره موږ په ایکس، یوټیوب او ټلګرام کې تعقیب کړئ.